Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Home Biology, Class 11 Biology da. Chapter number 9 ده Diversity among Animals. په دې کې چې کوم ټاپک ته ناغه زموږ سره د فیشز په اړه کې ده په تمنیل به تاسو لیدلی په اصل کې په دې کې تاسو ته دوه ټاپکونه کوم نه اول زموږ سره فیشز دي یعنی مهي دې باره کې تاسو ته پته ده چې کوم مهي چې دي دا زموږ سره ایکویټیک ورټیبریټس دي ایکویټیک مونږ دې ته وایو یعنی هغه انیملز یا هغه ارګانیزم چې هغه په اوبو کې اوسېږي د اوبو نه بغیر دوی مړه کېږي نو هغې ته مونږ ایکویټیک وایو د ورټیبریټ مطلب دا دی چې د دوی په دې جسم کې ښه باقاعده ډانچه موجوده ده لکه څنګه چې د نورو ارګانیزم په جسم کې موجوده ده او د هغې نه علاوه د ورټیبریټس دي بیا مزید په دې کې نور څه وایي ویچ ریسپایر د اکسیجن اخلي ترو ګیلز د ګیلز په ذریعه باندې لکه څنګه چې موږ اکسیجن ناکاږو په پوزه باندې نو دغه شان ماحوله الله پاک چې کم ارګنز ورکړي یا کم پارټس ورکړي موږ به ورته پارټس وایو نه هغې ته وایي ګیلز لکه څنګه چې د غوږونه دي نو په دغه ځای کې د دوی دا ګیلز چې دي هغه موجود دي and perform locomotion with the help of pins او په دې کې د نري نري شانتې څانګونه نه خو د څانګونو په شان سټرکچر پکې موجود دي هغې ته پینز وایي او د هغې په ذریعه باندې دوی مومنټ کوي لوکوموشن کوي ټیک شو بل فیشیز آر د لارجست ګروپ آف ورټیبریټس څونه ورټیبریټس چې دي یعنی هغه ارګانیزم چې د هغوی په ملا کې هډوکی دی ورټیبرل کالم پکې موجود دی نو یوازې زموږ سره فیشیز چې دي هغه ورټیبریټس نه دي زموږ سره انسانان دي ریپټایلز دي برډز دي نو په دې ټولو کې د ټول نه غټ ګروپ چې دی نه هغه د فیشیز دی constitute about 48% of total vertebrates که په دنیا کې مونږه ټوټل ورټیبریټس مونږ راغونډ کو انسانان زناور ریپټایلز مملز فیشز او دا مونږ سل ځای کو نو په دې کې به 48 حصې چې دي نو هغه به زموږ سره د فیشز دي نو ځکه ویل کېږي چې د ټول نه غټ ګروپ د ورټیبریټ چې دی نو هغه زموږ سره دي فیشز د هغې نه بعد دا یې لیکلي چې د نمبر آف لیوینګ فیش سپیشیز از مور دین 29,000 تر اوسه پورې د موجوده ورځې پورې چې زموږ سره د فیشز څونه سپیشیز دي نو هغې ته هغه زموږ سره دي 29,000 سپیشیز چې دي هغه موجوده د ورکې د فیشز چې دي هغه موجود دي 29,000 چې دي ډېر شی دي سپیشي مونږ دې ته وایو چې یو شان ارګانیزم چې هغه میلاویږي د هغو د میلاوېدو طریقه هر څنګه کیدی شي چې هغه هګۍ راوړي یا زموږ سره چې دی بچي راوړي یو شان ارګانیزم وي نو هغې ته چې دی مونږ سپیشیز وایو نو د دې زموږ سره 29,000 سپیشیز چې دي هغه موجود دي نو ستاسو د دې کلاس 11 په کتاب کې بیا د دې فیشز چې دي they are divided into 3 classes د دې درې مین کلاسز چې دي هغې ورکړلي په دې کې اولنی کلاس چې دی هغه زموږ سره دی کلاس سایکلوسټومیټا اور اګنیتا سایکلو مونږ وایو سرکولر سټومیټا چې دی مونږ خولې ته وایو یعنی دا یو ګروپ دی په دې کې هغه مهي چې د دوی کمې خولې چې دي هغه دغی بالکل غونډې سټومیټا چې دی خولې لپاره استعمالېږي او اګنیتا مونږ دې ته وایو چې دا زموږ سره جول سپیشیز دي یعنی کم نور ارګانیزم چې دي د هغوی ښه تیره تیره غاښونه خو د دوی کې دا قصې چې دي هغه نشته نو دغه زموږ سره څه دی اګنیتا دی نو دی ار موست پریمیټیو مطلب دا دی د ټولو نه پخواني که مونږ د فیشز خبره کوو ځکه مونږ ایولوشن خبره هم کوو چې ارګانیزم کې زموږ سره ایولوشن کیږي او د یو ارګانیزم نه چې دی مطلب دا چې وخته په ارګانیزم کې چې دی چینجز راځي ایولوشن راځي زموږ سره نیو ارګانیزم چې دي بیکګراوند کې تاسو شور راځي دی لپاره ساري وخته زموږ سره چینجز راځي نیو ارګانیزم زموږ سره په انیملز کې ایوالو کېږي الله پاک پیدا کړي خو انسانانو ته چې دی نه معلوم د ټول نه پخواني کم فیشز چې دي جولس یعنې چې دی تیره غاښونه چې دی نه having circular mouth د دوی چې کومه خوله نه هغه بالکل سرکولر ماوت دي لکه دې ډایګرام کې تاسو چې دا خوله چې دا بالکل غونډه ده نه these species have long eel like body لکه په پښتو کې مونږ مارمهې ورته وایو د دوی دا شکل چې دی دا بالکل د مارمهې په شان دي او بالکل اوږه دي سلنډریکل لایک سټرکچر چې دی هغه د دوی سکین از نیک د دوی سکین چې دی بالکل لغړی د لغړ مطلب دا دی بعضې مهي چې تاسو ونیسئ د هغو په دې جسم پورې هغه فټونه هغه سکیلز یا ستارې غونده کي ویداوټ سکیل خو د دوی په دې جسم کې داسې څه قصه چې دا نشته نو کلاس سایکلوسټومیټا اور اګنیتا زموږ سره د ټول نه پخواني فیشز دي د دې پهچان موږ داسې کوو د دوی خوله چې هغه غونډی جاس چې دي هغه پکې نه
او د دې چې کوم سکین دی نه هغه نیک دي او له پاسه بیا هغه سکیلز چې دی نه هغه موجودې نه وي. ټیک شو. ښه د دې نه بعد په دې کې بله خبره ده چې د دوی چې کوم پینز دي، پینز ما تاسو ته وایي چې په هغې په ذریعه باندې دوی مومنټ کوي، نو دې لیک پیرډ پینز. پیرډ پینز چې دي هغه په دې کې نه وي، پیرډ نه وي لکه. ټیک شو. ها بیا به کې وایي چې 7 pairs of gills are found which open separately to outside and are not covered with operculum. اوس په دې کې پینز پکې نه، خو د دوی د کومه پوره باډي چې دا دوی له مومنټ ورکوي دوی په مخ باندې چې دی ځي، خو کم ګیلز چې دي په کم باندې چې دوی ریسپریشن کوي، کم ګیس چې هغه د دوی د سروایول د بچاو لپاره ضروری دی، لکه څنګه موږ اکسیجن نه کاږو دغه شان دوی ډیسولوډ اکسیجن چې دی هغه راکاږي. نو د دې لپاره د دوی په جسم باندې 7 پیرز چې دي هغه موجود دي د ګیلز او هغه جدا جدا کولاویږي. ټیک شو. په مهو کې دا چې کوم ګیل چې کله کولاویږي نو د هغې د پروټیکشن لپاره په دې باندې له پاسه اوپرکولم لګېدلی. اوپرکولم داسې یو سټرکچر دی چې هغه د دې ګیلز حفاظت کوي چې د اکسیجن نه بغیر یا کوم ډیسولوډ اکسیجن دی یا چې د دوی سروایول لپاره کوم ګیس ضروري دی چې د هغې نه بغیر دوی د بل سیز چې دی هغه لا نړ شي. مطلب دا صرف د هغې کار چې دی پروټیکشن کوي. ټیک شو. Their skeleton is of lower grade. skeletal system په دوی کې موجود دی خو هغه ډېر کمزوری دی. زموږ سره فایبرس کارټیلیج د کرچې یو قسم دی چې هغې ته موږ فایبرس کارټیلیج ورته وایو. نو د دوی د جسم چې دی د هغې فایبرس کارټیلیج نه چې دی جوړ دی، نو صحیح سکلیټن چې دی هغه پکې نشته. نو نورې خبرې په دې کې دا شوې چې په دې کې پینس چې دي هغه نشته، اپنډیجز لکه څنګه چې زموږ په جسم کې لاس او خپې دي موږ پې حرکت کوو، نو دغه شان په مهو کې پینز موجود دي خو هغه پینز په دوی کې نشته. 7 پیر اف ګیلز چې دي هغه پکې موجود دي. اوپرکولم چې دی هغه په دوی کې نشته او کوم سکلیټل سیستم چې دی هغه د فایبرس کارټیلیج نه چې دی جوړ دی. ټیک شو. ښه بله پکې څه خبره ده چې دی ډو ناټ پوزیس سټمک. سټمک پکې نشته، مطلب دا دی چې صحیح خوراک دوی نه کوي، ډېر خوراک دوی نه کوي. بیکاز اف دیر پیراسیټک وی اف لایف، دوی په تیاره باندې خوراک اخلي. چې کله ورته هم په تیاره باندې خوراک میلاویږي دوی هغه خوراک اخلي، نو ځکه د دوی په جسم کې سټمک چې دا هغه نشته. مطلب د دې خبرې مطلب دا شو چې دوی ډېر زیات خوراک نه کوي. او د دوی چې کومه خوله ده ماوث از اډاپټډ فار سکینګ، او د دوی چې کله خوراک اخلي نو هغه داسې لکه دوی چې چوپل کوي، لکه څنګه چې انسان پرمیټ چوپي، نو دغه شان دا خوله چې دا د سکینګ لپاره چې د استعمالیږي. او د دوی چې کوم سیکسز دي هغه سیپریټ دي، یعنی فیمیل په دې کې جدا ده، میل چې دی هغه په دې کې جدا دی. ټیک شو. بیا چې د دې کوم اگزامپل دی پیټرو مایزون میرینس یو اگزامپل دی په دې کې چې موږ د خپله ژبه کې لیمپری پیش ورته وایو، او بل اگزامپل زموږ سره دی میکسین ګلوټینوسا چې هغې ته هیک پیش چې دی هغه ویلی کېږي. نو د دې یو پیر یو خلاصه درته وایم چې تاسو پرې پوه شئ. کم فیشز چې دي هغه زموږ سره اکویټیک ورټیبریټس دي، او دوی چې کوم ریسپریشن کوي هغه په ګیلز باندې کوي، او لوکوموشن دوی په پینز باندې کوي، لکه څنګه چې زموږ لاس خپې دي نو الله پاک دوی لا پینز چې دی هغه ورکړي. که فرض کړه دا ورټیبریټس موږ سلز یې کوو نو په دې کې 48% حصې چې دي نو هغه به د فیشز ورسي، ځکه چې فیشز دا کوم ګروپ چې دی نو دا ډېر زیات دي. بله پکې دا خبره ده چې زموږ سره موجوده د ور چې کم لیوینګ سپیشیز دي نو هغه زموږ سره 29,000 دي، او دا فیشز چې دي دا موږ دریو کلاسونو ته موږ ډیوایډ کوو. په دې ویډیو کې اولنی کلاس دی کلاس سایکلوسټومیټا اور اګنیتا. سایکلو موږ وایو سرکولر سټومیټا موږ خولې ته وایو، اګنیتا جوالس فیشز ته چې دی ویلی کېږي د ټول نه پخواني فیشز دي. دا د دوی چې کومه خوله ده هغه سرکولري، دا کوم فیشز چې دي د دوی باډي لانګ دي سلینډریکلي بالکل اوږدوي او د مارمهۍ په شان د دوی سټرکچري. د دوی چې کومه سرمني هغه سکیلز پې نه وي، ستارې شان دي، یا موږ وایو چې پټونه پې له پاسه نه وي، بالکل مهینه شکل یې د تو سرمنه. دوی کې چې دی پیرټین پکې نشته، 7 پیر اف ګیلز دي پکې، او هر یو سیپریټلی کولاویږي. اوپرکولم چې دی د دوی په ګیلز باندې له پاسه نه وي، او د دوی چې کوم سکین دی نو هغه د کرشي نه چې دی جوړي، هغه زموږ سره فایبرس کارټیلیج ورته وایو. د دوی سټمک نه خوراک دوی ډېر زیات چې دی نه خوري، ځکه چې دوی په تیاره ورته خوراک میلاویږي نو هغه اخلي. د دوی چې کوم ماوت هغه د سکینګ دپاره چې دی استعمالیږي، میل او فیمیل چې دی هغه په دې کې جدایي. اګزامپل په دې کې پیټرومیزون میرینس لیمپری ورته وایو، او میکسین ګلوټینوسا هیک پیش چې دی نو هغه ورته موږ وایو. نو دا کلاس 11 بیولوژي وه. په کلاس سپیشیز کې موږ چې دی یو ګروپ وکړو سایکلوسټومیټا اور اګنیتا. په دې پسې ورپسې لیکچر چې انشاءالله تاسو ته بیا اپلوډ کوم. تھینک یو.